صاحب د مشکات رحمه الله د کتاب الایمان بحث شروع کړی دا او هغه مبارک احادیث راوړي چې کم د ایمان سره تعلق لري او مناسبت لري. په هغه مبارک احادیثو کې یو روایت د حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ مبارک دے فرمائی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراغم او ما وتوی سیب لاس مبارک مراو خور کئی را اگت کئی او لاس مبارک را کئی چې بیعت تاثر وکم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سرا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیعت کولو، کل بیعت علی الجہاد، کل بیعت علی الاسلام او مختلف بیعتون شوی دی. دا صحابی مبارک فرمائی چې ما جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تووی چې سیب زتا سره بیعت کما. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک لاس مبارک را اوگت کو، نوی ما تینا لاس اخپل لاس رستو کو، وی ما تینا اخپل لاس رستو کو. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو فرمائل مالک یا عمر، اے عمر دادی ولی اوکل چه ما در تلاس مبارک اوگت کو، لاس مبارک میں در کو نو تا اخپل لاس رستو کو دادی ولی اوکل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوائی سیب وی یو شرط لگوم، یو شرط وی بیعت حکم خو سیب پا یو شرط باندے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تفرمائی یا عمر تشترط ماذا، اغا سشے دا اغا شرطو آیا کنا. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک وائی وی ما ورطوی سیب چے اللہ پاک جل جلالہ ما تبخنو کی پدے بیعت باندے. ما سکی ما ابخی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تفرمائی اما علمت یا عمر، اے عمر تا تدا پتہ نشتا ان الاسلام یهدم ما کان قبله، چې اسلام د ځان نه مخکې چې انسان د اسلام نه مخکې څه کړی وي او ایمان راوړو اسلام کې داخل شو هغه نه مخکې ګناهونه چې شوي هغه ټول نړوي. اټول څه شي ونړیږي. یو انسان د کفر کړی ده، کفر کې گناهونه کړی دي، کفر کې نافرمانیانې کړی دي، کفر خو ټوله نافرمانی ده، خو لیکن ایمان راوړو اسلام کې داخل شو، دا اسلام کې چې داخل شو دا مخکې د اسلام نه چې څه کړي دي د اسلام راوړلو په وجه ټول گناهونه معاف شو. او ان الهجرة تهدم ما کان قبلها، او هجرت نمخ کې چې د انسان نه کم گناهونه شوي او د الله پاک جل جلاله د پاره هجرت کو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په متابعت کې هجرت کو، نو مخ کې چې کم گناهونه کړي دي هغه د هجرت په وجه باندې ټول لارې ختم شي. او ان الحج یهدم ما کان قبله، او حج یو سړی د بیت الله شریف ته لاړ شي، حج د بیت الله شریفو کی او حج ادا کی د الله پاک جل جلاله مبارک حکم او دغه مبارک حکم او فریضه ادا کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی د حج نه مخکې چې کم گناهونه کړي دي هغه ورته معاف کیږي. دا د مسلم شریف روایت تا رواه مسلمون. والحدیثان المرویان،
او دو نور حدیث مبارک ذکر کوي په دې باب کې ان شاء الله هغه به رستو ذکر کوي، لیکن دلته کې دا دو روایات دا په مصابیح کې دلته په مصابیح کې ذکر دي. یو دادا چې الله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک روایت تا دے فرمائی چې الله پاک جل جلاله فرمائی چې زه ګوره د شریکانو نه د شرک نه بیزاره یم، ما سره ګوره څوک هم شریک نشته، ما سره څوک شریک نشته، زه ګوره د شرک نه د شریکانو نه ګوره زه د شریکانو د شرک نه بیزاره یم، د شرک د شریکانو نه بیزاره یم. او بل روایت پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی چې الله پاک جل جلاله مبارک فرمائی، ذات مبارک فرمائی الکبریاء ردائی، لوی گره زما صادر ده. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی الکبریاء ردائی، لوی او تکبر دا گره زما صادر ده. بل چا سره تکبر گره نخائی، رونو تکبر والی بل چا سره نخائی. خدای پاک جل شانہ ہمیشہ ژوندی ده، اللہ پاک جل جلالہ ہمیشہ قائم ده. نو ما او تعالی سره نن یو سل کاله پس په نه یو چې ډېر عمر شي ښه سل کاله پس په یو نه مړه دا موجوده کې کیدای شي سل کاله به څوک نه وي. نو لوی د الله پاک جل جلاله صادر ده چې لوی او تکبر دا د الله پاک جل جلاله سره خای، د الله پاک جل جلاله صفت تا او بل چا سره ګوره نه خای. خدای پاک جل شانہ فرمائی کو چار سره پدی تکبر او لوی کی جګړه وکا. نو روایاتو کې راځي عذاب الله پاک جل جلاله فرمائی عذاب و تورکم ګوره. نو کو چا تو تکبر و لوی اختیار کا وی تکبر عزازیل را خوارد کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. یو شاعر وای تکبر خو شیطان کړو نو پلانت شو، الله پاک جل جلاله و تو فرمایل چې ورک شپتا باندې ملانت کړي د اترټلې شوی. تکبر ګوره بل څوک نشي کوله. تکبر او لوی دا د الله پاک جل جلاله صادر ده چې خدای پاک جل شانه سره خای. نو دا حدیث مبارک دا حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نہ ذکر دا. وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تراغم ماوی سیبا ماوی سیب لاس مبارک مراوگت کئی فلئبایعوکا خیلاس مبارک مراکی چی سیب تا سر بیعتو کما بیعت تا سرو کم. وسوم خلق پیران صاحبانو لدی کنا او توی سیب ستا پلاس باندې توبو باسم بیعت تر سرکم. نو دا ښه طریقه ده ښه متشرع پیران چې کوم د شریعت مبارک پابند وي او په شریعت مبارک باندې پوهیږي نو هغه مبارکو پیرانو لځئ یقینا چې نورانیت او روحانیت مو په زړونو کې راځي. فبسط یمینه جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خیلاس مبارک ورته وروگت کو. دے فرمائی فقبضت یدی ما دا خپل لاس را رستو کو. دا صحابی مبارک فرمائی فقال پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمایل ما لک یا عمر، اے عمر دا دی سوکل چی ما دا تلاس مبارک اگت کو تا رستو کو ولید دا کارو کو یو. قلت دا صحابی مبارک فرمائی ما وی سیب اردتو انا اشترطا
سیب زما اراده ده چې د په یو شرط باندې تاسو سره بیعت کوما، زه یو شرط لګوما. قال پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل تشترط تو لګاو کنه کم شرط وای. ماذا اغه شرط څه شی ده؟ قلت دا صحابی مبارک فرمائی ما ورته وی چې سیب ان یغفر لی سیب تاسو سره بیعت کوما د پاره د دې چې الله پاک جل جلاله می وبخیا، الله پاک جل جلاله می وبخی بخل راتو کیا. قال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائل اما علمت یا عمر، اے عمرہ تا تپت نشتا ان الاسلام یهدم ما کان قبله، بشک اسلام نړوي هغه چې د اسلام نه مخکې د کم ګناهونه کړي وي، بیا د ایمان راوړو هغه ټول ګناهونه دې معاف کېږي. ائمه ثلاثه فرمایي چې یو سړی د ایمان راوړو نو د ایمان سره سره به د ټول ګناهونه معاف شول که مخکې هر څه کړي وي. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې نه، د دې ګناهونو دپاره به دا ځان له بیله توبه وباسي. ایمان خو دې راوړو خو لیکن د ګناه چې مخکې ګناهونه دې کړي دي د هغې دپاره به ځان له بیله توبه وباسي. ائمه ثلاثه هغوی فرمایي چې بس ایمان دې راوړو، ایمان کې داخل شوې بس ګناهونه دې معاف شو. وان الهجرة تهدم ما کان قبلها، او بشکه هجرت نړوي هغه چې مخکې د هجرت نه کم ګناهونه کړي دي، د هجرت په وجه باندې د هغه ګناهونه معاف کېږي. دا صغایرم ځکه توبه د لویو ګناهونو دپاره توبه ضرورت ده، توبه ولا شرط ده. وان الحج او بشکه حج چې دی یهدم ما کان قبله، دې نړوي هغه چې د حج نه د مخکې کم ګناهونه کړي دي. نبی کریم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کم سړی چې حج وکړي دې پکې نه جګړه وکړي، نه پکې فسق و فجور وکړي، نه پکې چاته کنځلې وکړي، نو د داسې د ګناه نه پاکیږي که یوم ولدته امه، لکه څنګه چې بچی د مور نه پیدا شي. مور نه چې پیدا شي ګناه کړي وي نه، دکه رنګې دی څه شي دی پاک شي. رواه مسلم والحديثان المرويان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال الله تعالى، حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک روایت تے چې اللہ پاک جل جلالہ مبارک ذات فرمائے دی انا اغنی الشرکاء عن الشرک، زبیزار یما دا شریکانو نا دا غید شرکنا. چې څوک شریک جوړیږي کنه او شرک کوي نو ګوره د شریکانو نه بیزار یم. والآخر او بل حدیث مبارک چې دی الکبریاء ردائی، اللہ پاک جل جلالہ فرمائی الکبریاء ردائی، لوئی گورے دما صادر دا. لوئی دا چا صادر دا؟ دا اللہ جل شانہ. بل کس پا گورے تکبر نہ کوي. دیو جنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، چاچی دا اللہ پاک جل جلالہ دا پر عاجزی اختیار کا رفعہ اللہ، دا با اللہ پاک جل جلالہ اچت مراتب تورسویو. چپڑا سی توب نخوا دا خدای پاک جل شانہ ندر کی یر راغا. ومن تکبر وضعہ اللہ، چاچ تکبر کو اللہ پاک جل جلالہ بے
ذلیل او خوار کیا